وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور شفیع الله مهاجر په نامه پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنه داسې ده که چیرې یو چا خپلې ښځې ته داسې ویلې ای خورې ای لورې یا ای مورې، نو دا باندې ښځه په ده حرامیږي که نه حرامیږي؟ محترمه، موږ په فقه کې یو بحث لرو چې هغې ته زهار وایي. زهار دې ته ویل کیږي چې سړی خپلې ښځې ته داسې وایي ته په ما داسې لکه د ما مور غوندې، یعنې چې د ما مور په ما حرامه ده، ته هم په ما هغسې، یا مې خور یا مې لور، نو دې ته موږ زهار وایو، ښځه پې حرامېږي وروره. خو چې ته دا خپله ښځه له خور یا له مور یا له لور سره مشابه کې، د تا مقصد په دې مشابهت کې دا حرمت او حراموالی وي، بیا دلته ښځه پې حرامیږي. او که چیرته د تا مقصد له دې مشابهت نه حرمت نه وي، ګرانښت وي، مثلا کله کله یو سړي ته جذبه ورشي خپلې ښځې ته وایي لورې یا خورې یا مورې، حرمت مقصد نه وي، دا مقصد یې ګرانښت وي، نو دغه صورت کې محترمه ښځه پې حرامیږي نه، خو دغسې ویلل مکروه دي، باید ورته ونه ویل سي. د دور المختار په متن کې راځي ویکره قوله انت امی و یا ابنتی و یا اختی و نحوه. بیا شاملان دي لیکي والذي في الفتح فتح القدیر نقل کوي وفي انت امی لا يكون مظاهرا وينبغي ان يكون مكروها، فقد صرحوا بأن قوله لزوجته يا أخي مكروه، وفيه حديث رواه أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول، نبي عليه السلام لیو سړي نه واورېدل خپلې ښځې ته ویلې یا أخي، فکره ذلك ونهي عنه. نو محترمه دغسې ویلل ښځه نه حرامېږي ورباندې، خو مکروه ده. علامه خلیل احمد سهارنپوري رحمه الله دا خبر په بذل المجهود کې هم کړی ده، لسم جل کې، شامی په رد المحتار کې په 5م جل کې دغه خبر کړی. الله پاک دې روغ جوړ لره. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کړې ده، یو سړی ده هغه د خپلې خینې لور کوي او ښځه یې هم ژوندۍ ده، نو نه محترمه، دغه جمع د نکاح جایزه نه ده، ځکه د مونږ حنفي فقها په کتابونو کې داسې لیکي، وایي قانون و قاعده داسې ده، که ته مثلا د خینې لور نر فرض کې، نو دغه سره څه ورته وایي، د دې سړي له ښځې سره نکاح کله جایز ده، ځکه دی خاله کیږي، هغه دغه کیږي، د خور زوی کیږي، او که د دې سړي ښځه هغه حساب کې نر حساب کې، نو هغه د خینې لور خو هسې جلۍ دغه جلۍ حساب کا، نو دې طرف نه هم نکاح نه کیږي، ځکه دا یې خورځه راځي، نو د خورځه نه د خورځه راځي، نو له خورځې سره هم نکاح، یعنی د خور له لور سره هم نکاح ناروا ده. نو دغسې حالت کې جمع ناروا ده محترمه، یعنی یو سړی نسی کولی چې دغسې دوه ښځې په یو جای په نکاح کې راولي. الله پاک دې روغ جوړ لره وروره، دا ناروا